چې خپل دشمن لا په سوره کې خپل خور ورکوي داسې دله سړي لا یا خدایا خور مو ورکوه او چې د جیداد په سر د رور زړه کې ګولۍ سړوي چې د جیداد په سر د رور زړه کې ګولۍ سړوي دله ظالم ورکه تربور دله رور مو ورکه چې ستا په عشق کې بې اسرې پروت یم لکه کاغذ سوی ایرې پروت یم او زړه پېښور کې کمایندې کړمه په پټپاتونو به د شپې پروت یم او هغه چې ما یادوي او کنا زه خو په خیال کې د هغې پروت یم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو قدرمنو محترمو پښتنو ورونو سلامونه، نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. په دې وخت کې د کوه دامان متني ادبي جرګې له اړخه زه تاسو سره مخاطب یم او نن مونږ په دوباره باندې خپل دا تنظیم چې کوم دی د متني کوه دامان ادبي جرګه چې دا را تازه کو او په دې باندې مونږ دوباره هڅې وکړو چې دا خدای پاک بیا مونږ د تاسو ټولو سره شریک شو په محفلونو کې او تاسو زمونږ سره په محفلونو کې شریک شئ. مرکزي ځای مددي غونډې چې دی په متنو کې غازی آباد محبت خان استاد پوجرې باندې وټاکلو او هیله لرم چې تاسو ټول به د دې په پرمختګ کې او په مخ کې بیوو کې څومره پښتانه شاعران ملګري چې دي، څومره ادب ذوق چې دي، په دې کې موږ سره پوره کومک کوئ، لاس به کوئ را سره چې زمونږ غږ تر ستاسو در ورسي او ستاسو غږونه زمونږ پورې را ورسي. په ډېر مینه په ډېر احترام باندې وخت مختصر دی او تعارف محتاج نه دی. راغواړم زمونږ مشر زمونږ استاد نظام ګل نظام صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل خیالات او اظهار وکړي. ډېره مننه درمن دا مرغو وازونه اوري. یو غزل و مرګرو ته ډالۍ کومه چې رنګ ورله تور ورکا خو زړه والا تور مو ورکوه. رنګ ورله تور ورکا خو زړه والا تور مو ورکوه او زور ماتولو له زور ورکا خو نور مو ورکوه. رنګ ورله تور ورکا خو زړه والا تور مو ورکوه، زور ماتولو له زور ورکا خو نور مو ورکوه. او دومره زور ورکا چې دا غرونه پې ټوټې کی، دومره زور ورکا چې ټول غرونه پې ټوټې کی. د خپل مین زړه ماتولو له زور مو ورکوه. دې ښکلي دلته بلا زړونه په انګار سوي دي، نیغې دوزخ ته بوزه شپه خو په ګور مو ورکوه. ښکلي ویښته کاږه باڼه خمار کاته ورکه خو ښکلي ویښته کاږه باڼه خمار کاته ورکه خو شونډې ښایسته ورکه خو شونډو کې اور مو ورکوه. ښکلي ویښته کاږه باڼه خمار کاته ورکه خو شونډې ښایسته ورکه خو شونډو کې اور مو ورکوه. او چې خپل دشمن لا په سوره کې خپله خور ورکوي، چې خپل دشمن لا په سوره کې خپله خور ورکوي داسې دله سړي لا یا خدای خور مو ورکوه. چې خپل دشمن لا په سوره کې خپله خور ورکوي داسې دله سړي لا یا خدایا خور مو ورکوه. او چې د جیداد په سر د رور زړه کې ګولۍ سړوي، چې د جیداد په سر د رور زړه کې ګولۍ سړوي دله ظالم ورکه تربور دله رور مو ورکه. ډېر ښه دی. او دا د چا غم کې داسې شو دا داسې نه و. دا د چا غم کې داسې شو دا داسې نه و. دا د چا غم کې داسې شو دا داسې نه و. رب به بیا ښه کې نظام لا پیغور مو ورکوه. ډېره مننه. ډېر ښه لالا ژوندی اوسې.
د وخت کمی دی ملګرو مختصر دغه وکړئ راغواړم حمید درمن صاحب چې ستاسو په خدمت باندې ښایسته شعرونه ډالۍ کړي مننه یو جهان مننه شعرونه دي چې هسې نه چې بیا بچی رانه تپوس کړي هسې نه چې بیا بچی رانه تپوس کړي چېرته امن هم و پلاره په دې ښار کې او ربه یو یې کړي یو موټی چې راغونډ شي ربه یو یې کړي یو موټی چې راغونډ شي څو به وي دا پښتانه په انتشار کې او خپل اخیستي قدمونه به واپس کړو خپل اخیستي قدمونه به واپس کړو څه انصاف که مو راغلی وي واکدار کې غزل شعرونه دي چې ستا په عشق کې بې اسرې پروت یم چې ستا په عشق کې بې اسرې پروت یم لکه کاغذ سوی ایرې پروت یم او زړه پېښور کې کمایندې کړمه زړه پېښور کې کمایندې کړمه په فوټپاتونو به د شپې پروت یم او هغه چې ما یادوي او که نه زه خو په خیال کې د هغې پروت یم او شعر ده چې په خپله مینه کې مې داسې ګڼي لکه چې ګرد په آینې پروت یم او چې سترګې پټې په زړه لاس کېږدم وایم که دومره در نږدې پروت یم او د خپل کرم نظر دې وکړه په ما در کې دې بیا سر په سجدې پروت یم او اخیری شعر ده چې حمید دردمنده هیڅ روزګار نه لرم چې مراغلی فاصلې پروت یم ډېر ښکلی ملګرو تاسو واورېدو حمید دردمند صاحب اوس بلنه ورکومه انتظار صاحب ته چې راشي او خپل ښکلي شعرونه موږ ته ډالۍ کړي ډیره مننه ډیره شکریا غزل شعر د مطلع ده چې د چا د سترګو په خمار کې ورک یم د چا د سترګو په خمار کې ورک یم د لیونتوب په داسې لار کې ورک یم او څوک مې لقمان څوک افلاطون بولي په داسې ژوند په داسې کار کې ورک یم او ماله د مینې پیجوټې راکوي زه د لیلا د زلپتار کې ورک یم او زه د یوسف د حال پوښتنه کوم زه چې د مصر په بازار کې ورک یم او ډیره مننه او بله د دې نه خو خبره نشته زه د پښتون چې په کردار کې ورک یم او ژوند ته لمبې د حقیقت راوړمه زه انتظار کې ورک یم ډېر ښه ملګرو دا و محترم خوږ ژبې شاعر انتظار صاحب